محترم ملګري پوښتنه کړې ده بار بار عمرې کول عمرو ته تلل دا ډیر ثواب ده او ډیر بهتره ده که غریبانو ته څه شی ورکول محترم ملګري دواړه ښه کارونه دي په خپل وخت کې او نیت ته هم پکې ضرورت وي او ډیر ضرورت ته هم پکې کله ناکله ضرورت وي په دې معنا باندې یو سړی بار بار عمرې ته ځي خو دلته فقیران مسکینان وي خو دومره ضرورت نه لري نو عمرې ته تلل دا یو لوی کار ده یو عظیم شان عبادت ده حرمین محترمین ته تلل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضې مبارکې ته تلل دا یو لوی کار ده خو البته اول به چې سړی وس وي دواړه وکړي هم عمرې ته لاړ شي او هم د مسکینانو هغه د هغوی کوم حاجت وي هغه پوره کړي خو البته که چېرته په یو کلي کې ډیر حاجت وي یو مسکین ډیر مجبوره وي حد نه زیات نو بیا د دغه حاجت پوره کول دا بیا افضله ده د هغې عمرې ته تلل چې هغه مسنونه عمره ده دا ما سره منحة الخالق ده حاشیه د بحر رائق دویم جلد صفحات 544 بحر رائق هم د قضیه کې دا عبارت ذکر کړی نو اول به چې سړی دواړه وکړي او که چېرته دلته ډیر ضرورت و یو مسکین د یو فقیر د هغه د ولږې نه خراب وي هغه مشکلات ډیر زیات وي نو بهتر او افضل دا ده چې د حاجت هم پوره سي او عمرې ته هم لاړ سي او که عمرې ته بیا نسي تللی دغه پیسې دې بیا دلته مصرف کړي